بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په اکسل پروګرام کې یو مهم ټک درته ښیم، هغه دا چې حاضر او غیر حاضر یا حاضري سیستم باید څنګه اتومات جوړو. مثلا فرضاً دلته زه لیکم 1 ګوره اتومات چې دا د غیر حاضر بار چې دی هم کمیږي او د حاضر چې دی هغه زیاتیږي. که چېرته غیر حاضر یې کړو نو د غیر حاضر بار به اضافه کیږي، او که چېرته یې حاضر کړو د حاضر بار به چې دی څنګه کیږي اضافه کیږي. نو دې جوړولو طریقه څنګه ده؟ دغه طریقه به زه تاسو ته ښیم. تاسې ویډیو دقیق وګورئ تر څو ورباندې تاسې ښه پوه شئ. راځو د جوړېدو طریقې ته. تاسې به راشئ، تیار یو جدول ما جوړ کړی دی. زه به دا جدول ته راشم. جدول به تاسې دغه ورځې چې کوم دي دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به تاسې راشئ دلته کنډیشنل فارمټینګ ته، او دلته به راشئ ډیټا بارز ته. ډیټا بارز آیکنز ته به راشئ، دلته مور ریزلټ ته به راشئ. دې ځای نه چې دی دې کې به تاسې انتخاب کړئ دغه آیکنز، او آیکن نه وروسته چې کوم دی دې کې به راشئ. دغه آیکن به هم تاسې چې کوم دی څه وکئ، دا آیکن به هم تاسې انتخاب کړئ څه دغه کراس. دې نه وروسته چې دی دا ویلیو به 1 کړئ، دا دویمه چې کوم ده دا ویلیو به تاسې 0 کړئ. کله مو چې دا 0 او 1 انتخاب کړ دا به تاسې اوکې کړئ. اوکې نه وروسته چې کوم دی اوس راځو دلته حاضر او غیر حاضر ته. حاضر او غیر حاضر کې څه کار کوو؟ ګورئ دلته زه ورته وایم په دې حاضر کې، په حاضر کې داسې طریقه کوو، ورته وایم چې دغه ټولې ورځې ماته حاضر چې دی دا حساب کړه. لیکم ورته مساوي کاونټ اف. دغه ورځې ورته انتخابوم چې دا ماته کاونټ کا کامه چې کاونټ کا 1. دې پسې قوس بند کا تقسیم کا. دا موږ سره څو ورځې دي؟ شپږ ورځې. تقسیم شپږ فیصدي ته اړه صحیح شو. تقسیم شپږ شو. همدارنګه راځو دلته مساوي لیکو 1 ماینس دغه حاضر، دا به انټر کو. دواړه سلیکټ کوو. سلیکشن نه وروسته چې دی را به شو دلته دې ته به دا پرسنټ علامه انتخاب کو. صحیح شو. پرسنټ مې انتخاب کو. دې نه وروسته چې کوم دی بیرته راځو دلته دغه یو دانه غیر حاضر چې کوم دی دا به زه انتخاب کو. غیر حاضر نه وروسته بیا به تاسې راشئ دلته کنډیشنل فارمټینګ ته. دې کې به چې دی د بار ته راشئ، او ډیټا بار کې چې دی مور ریزلټ ته راځئ. دې ځای کې چې دی راغلی ډیټا بار ته، دې ځای نه به تاسې دغه ټایپ اټومیټک واړوئ فارمولې ته. فارموله دلته به ولیکئ 1. د مکسیمم چې دی دلته به هم راشئ، تاسې فارموله به انتخاب کړئ. فارموله دغه منیموم 0 انتخابوئ، او دا چې دی 1. دلته به راشئ کلر، زه ورته یم چې دا کلر ورکوم. اوکې به کې دا، او دا به چې دی لیفت ټو رایټ به کو. دې ځای نه تاسو وګورئ دا به هم چې دی لیفت ټو رایټ. اوکې صحیح شو. همدارنګه راځو دلته دا کوم چې غیر حاضر دی دا مو انتخاب کړ. دې نه وروسته بیا کنډیشنل فارمټینګ ته راځو. دې ځای کې چې دی بیا راځو ډیټا بار کې چې دی مور بار څه به راشو. دې ځای نه به تاسې بیا راشئ فارموله به انتخاب کړئ دلته 1 0، او دلته چې دی 1. دا مو چې انتخاب کو دلته به راشئ رنګ ورته ورکوئ. مثلا زه ورته یم چې دا کلر ورکوم. صحیح شو. دا به اوکې کو. اوکې نه وروسته اوس راځو بیرته که چېرته مونږ مثلا دغه خلیل دی دا حاضر ونیسو. فرضاً زه لیکم چې 1. ګورئ دلته چې دی 50-50 شوه. اوس دلته یو شی پاتې، دلته چې کوم دی هغه عدد موږ سره شو کېږي. دا عدد د شو کولو لپاره به تاسې بیرته راشئ هغه کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ چې منیج رولز ته راشئ. دې ځای نه چې دی دغه کم رول چې دی دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. ایډیټ رولز ته به راشئ. دې ځای کې شو آیکن آنلی دا به انتخاب کړئ. په دې بل کې به هم همداسې وکړئ ایډیټ شو آیکن آنلی. صرف به تاسو ته څه شو کېږي؟ آیکن به شو کېږي، او هغه کم چې عدد ورسره هغه ختم شو. ګوره مثلا دا دلته غیر حاضر ونیو. صحیح شو. غیر حاضر غیر حاضر غیر حاضر. ګوره 3 ورځې حاضر 3 ورځې غیر حاضر. که چېرته حاضر زیات کو تاسې وګورئ 3 اتیا حاضر 19 غیر حاضر، او فیصدي په حساب. همدارنګه داسې تاسو ته دا ښیم. دې ځای باندې ولې راغی؟ دلته موږ هغه فنکشن او فارموله نه ده اپلای کړې. دا دواړه مو سلیکټ کړل، لاندې به داسې ډریګ کړو. کله چې ډریګ وګوره دا اتومات چې دی خپله به راځي. مثلا دلته لیکم 1 1 1 1، دلته لیکو 0 0، همداسې ګوره 0 0 0، دلته لیکئ چې 1 1
ګورې اتومات چې دی زموږ هغه عضلې سیستم څنګه شو جوړ شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې دغه ډیټا بار عضلې سیستم جوړ کړو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.